سلامونه جوړ تازه نیوزیلند پاکستان ته د شاوخوا شپېتو منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. په پاکستان کې د چمپیونز ټرافي سیالۍ پیل شوې او کوربه هیواد خپل دغه سفر په ماتې سره پیل کړ. له شک پرته چې دا به د کوربه هیواد په لوبغاړو باندې د لوبغاړو په مورال باندې ډېر منفي تاثیر ځکه لري چې د دوی بله لوبه له هند سره ده او هند د پاکستان سرسخت رقیب ګڼل کېږي او د دوی ترمنځ هغه سیاسي روابطو له کبله هندوستان بیخي پاکستان ته رانغی او اوس به پاکستان زی دوبۍ ته د چمپیونز ټرافي په تاریخ کې به لومړی هیواد وي پاکستان چې د بلې لوبډلې سره د لوبو لپاره د خپل هیواد نه ځي دریم هیواد ته چې لوبه وکړي. په هر حال دا یو بله مسله ده، په دې باندې بل وخت خبرې وکړو. غواړم چې د نیوزیلند او د پاکستان د لوبې په اړه خبرې وکړو ځکه چې په همدغه میدان کې د جمعې په ورځ افغانستان له جنوب افریقا سره لوبه لري او هغه د افغانستان اوله لوبه ده. د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې اول ځل چمپیونز ټرافي کې افغانستان لوبیږي او دا به اوله لوبه وي. د دغه پاکستان د دغې ماتې نه موږ څه زده کولی شو چې په هغې لوبې کې ترې استفاده وکړو. زه مطمئن یم چې د افغانستان لوبغاړي، کپتان، روزونکي، مشاورین دا ټول به متوجه وي او ټولو به دغه لوبه لیدلې وي، خو هغه موږ د ناظرینو په توګه چې څه په دغې لوبې کې ولیدل غواړو چې خپل نظریات ورسره شریک کړو. په هر حال د کراچي پیچ چې و دا فلټ پیچ و، اوار پیچ و. فلټ پیچ په دې معنی چې نه بونسي پیچ دی او نه ګراسي پیچ دی، نه پکې واښه شته او نه داسې یو پیچ دی چې بال پکې ولګېږي او بونس شي او جګ شي او مشکل جوړ کړي توپ وهونکو ته. په فلټ پیچ کې د تیزو توپ اچونکو بال نه سوینګ کېږي او نه بونس کېږي. سوینګ هغې ته وایي چې کله بال په پیچ کې ولګېږي او له لګېدو وروسته خپل مسیر بدل کړي. که داسې په ویکټو نه ننوځي او په بیټسمین په طرف نه ننوځي هغه ته ان سوینګ وایي، او که په ځمکې له لګېدو یا په پیچ له لګېدو وروسته د باندې وځي هغه ته آوټ سوینګ وایي، چې دا د بالر د ګوتو کمال وي. خو پیچ کې دغسې قوت وي چې د بالر دغه د کمال سره مرسته کوي او دا بال سوینګ آوټ او ان سوینګ کېږي او بونس هغه ده چې پرې ولګېږي نو بال جګېږي. په هر حال په دغسې پیچونو کې تیزو توپ اچونکو ته کار سخت وي، برعکس توپ وهونکو ته کار اسانه وي. موږ ولیدو چې د نیوزیلند توپ وهونکو د دغه پیچ نه ښه استفاده وکړه. د پاکستان تیز توپ اچونکي چې په دنیا کې یوه قوي لوبډله له دې پلوه بلل کېږي چې ډېر تیز توپ اچونکي لري، خو بیا هم د دوی تیزو توپ اچونکو ونه شو کولی چې د نیوزیلند لوبډله تر 300 په کمو منډو باندې را ایساره کړي. د پاکستان د تیزو توپ اچونکو مشکل دا و زما په نظر چې دوی په دغه فلټ پیچ کې د دې په ځای چې ښه لاین او لین ثابت وساتي او مسلسل په هماغه ثابت ګډ لاین او لین باندې بال وکړي چې د نیوزیلند توپ وهونکي مجبور کړي چې یوه تېروتنه وکړي آوټ شي، مګر برعکس دوی چې نه بال یې سوینګ کېده او نه بونس کېده هڅه کوله چې له زور نه کار واخلي او د بال سرعت زیات کړي او بې ځایه یارکري وکړي چې هغه بیا فلټاس کېده او دغسې بالونه یې وکړل چې په هر اور کې تقریبا دوی 2-3 داسې بالونه کول چې توپ وهونکو ته به فرصت پیدا کېده چې لاسونه خلاص کړي او مټې خلاصې کړي او شاټ ووهي. دوی هغه خپل لاین او لینت ونه شو ساتلی. کله چې ستا د بال سرعت زیات وي او په فلټ پیچ باندې ته لوبه کوي چې پوهېږي چې نه بال سوینګ کېږي او نه بونس کېږي، نو ته به د ځان بچ کولو لپاره د کپټان د پلان په اساس به مخې ته ځې او هغه به داسې کوي چې په هماغه ښه ځای کې که داسې تیز توپ اچونکي په هماغه ښه ځای کې مسلسل بالینګ وکړي او بال هماغلته وساتي نو توپ وهونکي نشي کولی چې ډېرې منډې وکړي. دویمه خبره دا وه چې په کم ترتیب باندې چې د تیزو بالرانو لپاره فیلډران درول شوي وو، په هرو لکه په هر اور کې 2-3 داسې بالونه کېدل چې د هغه فیلډرانو مطابق به بال نه کېده. موږ ولیدو چې کپټان څو ځلې بالرانو ته ورغی، محمد رضوان ورته وویل چې فیلډران درول شوي دغلته دغسې بال وکړي، ځکه پلان هم دغسې چې په دغسې وخت کې که یو بالر 2-3 بالونه مس کوي نو په توپ وهونکي باندې فشار راځي نو هغه مجبورېږي چې یوه تېروتنه وکړي او دغه تېروتنه د بالر په ګټه یا د مخالف ټیم په ګټه تمامېږي. مګر موږ ولیدو چې فیلډران به یو طرف ته ولاړو، بالرانو به بل طرف ته بالینګ کوي او په اسانه به ترې سکور کېده. نه لاین او لینت یې ښه وساتلی شو، نه د فیلډینګ مطابق او د حالاتو او وضعیت مطابق چې هغلته ضرورت و چې بالونه میس شي او ویکټ یې واخیستل شي، چې نه ویکټ یې واخیستل شوي او نه بالونه میس شول، برعکس خراب بالونه وشول. دریم علت زما په نظر دا و چې د پاکستاني لوبغاړو د ځینو لوبغاړو په منځ کې باډي لنګویج ډېر سافټ نه و، د افهام او تفهیم مسله وه او په اسانه د یو بل خبره یې نه شوه تحمل کولی. موږ ولیدو چې کله په شاه فریدي باندې مسلسل 2 څلوریزې ولګېدلې، د هغه حرکات او سکنات موږ ولیدو چې خوشحاله نه و، کپټان هم خوشحاله نه و، همدغه راس حارث رؤف هم. موږ داسې تصور کوو چې د دوی ترمنځ ښه افهام او تفهیم نه و، نو د دوی د داخل د ټیم د قصو نه موږ خبر نه یو. په میدان کې چې موږ ولیدو په هغه باندې قضاوت کوو. نیوزیلند چې څنګه بیټینګ شروع کړ
اول لوبغاړي زر زر وسوځېدل، خو مهمه خبره دا وه چې دوی په میډل آرډر کې دومره قوي بیټینګ وکړه چې هغه د پاکستان د لاس نه د لوبې کنټرول واخیسته په خپل لاس کې. دوی سلیزې وشوې او فلیپ چې په آخره کې راغی د T20 په سټایل چټکه 50 وکړه او هماغه وخت چې موږ په میدان کې لیده چې د پاکستان لوبغاړو هغه مورال ډیر ضعیف شوی و، نو معلومېده چې دوی آهسته آهسته دغه لوبه پرېږدي د مخالف ټیم ته چې هماغسې وشو او فیلډینګ کې هم د پاکستان ډېره مزه نه وه. نو بهرحال که د پاکستان په بالنګ باندې موږ قضاوت وکړو، په فلټ پیچ کې د دوی تیزو بالرانو په ښه لاین او ښه لینت یا که ووایم با ډسپلین بالنګ یې ونه کړه، د فیلډینګ او وضعیت مطابق بال یې ونه کړه او هغسې چې پلان ورکړل شوی و هغسې بالنګ یې ونه کړه چې دا د بالنګ د ناکامۍ عمده علت و. همدغه علت و چې دوی 321 منډې هدف وټاکه نیوزیلینډ. البته د پاکستان ورو توپ اچوونکي بریالي وو تر نسبت تیزو توپ اچوونکو ته، خو د پاکستان د ورو توپ اچونې کې بیا مشکل دا دی چې دوی ډېر کوالټي یا عالي او معیاري سپین ورو توپ اچوونکي نه دي. نو پارټ ټایم دي او یو دوه پکې دایمي ورو توپ اچوونکي دي چې ابرار د دوی د ټیسټ لوبو سپینر دی. نو طبیعي ده چې دا به سخته وي چې په دغسې یو ورځني فارمټ کې او یا په دغسې غټو ایونټونو کې دوی لکه د راشد خان غوندې، نور غوندې، مجیب غوندې، الله محمد غضنفر غوندې هغسې کوالټي سپین بالنګ وکړي. نو په هر حال بیا هم سپین بالنګ ښه و چې دا یو ښه زیری دی د افغانستان لپاره. په بیټینګ کې د پاکستان لپاره بده خبره دا وه چې په اول کې د دوی فخرالزمان ژوبل شو او د فخرالزمان ژوبل کېدل د پاکستان د ماتې یو عمده علت ځکه ګڼل کېدی شي چې دوی په توپوهنه کې د دوی په ژوبل کېدو سره د دوی د توپوهنې هغه ترتیب او بیټینګ آرډر بیخي ګډوډ شو. فخرالزمان تاسو پوهیږئ چې په پاکستان کې په خپلو میدانونو کې ډېر ښه ځلیږي او د تیر 2019 چمپیونز ټرافي هغه مخکښ لوبغاړی و د پاکستان. دلته چې ژوبل شو نو پاکستان مجبور شو چې په بابر اعظم په سعود شکیل باندې اوپننګ وکړي او سعود شکیل دومره مضر احتیاط وکړ، دومره بېزړه لوبه یې پیل کړه چې له اول نه معلومېده چې دی بیټینګ نشي کولی. بلاخره په یو وایډ بال باندې دغسې یو بیټ یې واچوو چې اوټ کړ ځان او محمد رضوان چې په کوم بل باندې کیچ شو هغه واقعا د فیلډر د فلیپ کمال و چې شاید هغه کیچ د دې ټورنمنټ د غوره کیچونو کې وشمېرل شي. په میډل آرډر کې پاکستان کوشش وکړ چې بیرته ودرېږي، دغه د لوبو تسلسل یا د منډو تسلسل او یا پارټنرشپ وساتي. خو کمال د نیوزیلینډ د توپوهونکو و چې تیزو توپ اچوونکو، ګورئ د پاکستان تیزو توپ اچوونکو وکټ یې ونه شو اخیستلی، مګر د نیوزیلینډ تیزو توپ اچوونکو ځکه وکټ یې واخیستلی شوی چې هغوی په هماغه ګوډ لاین او لین کې بال ساته او تر هغه وخته پورې هغه ځای کې بال کوو چې بالاخره د پاکستان توپوهونکي بیټسمنان مجبور کېدل چې بې احتیاطي وکړي، شاټ وهي چې بالاخره خبره د دوی په ماتې باندې تمامه شوه. په هر حال د نیوزیلینډ تیز توپ اچوونکي هم ښه نه وو او علت یې دا و چې وروسته د پاکستان ټیلنډران چې راغلل نو هغوی هغه د ترپ او خرپ لوبه وکړه. نو معلومېده که د پاکستان یو یا دوه بیټسمنان په ټاپ آرډر کې درېدلي وی نو وروسته بیا شاید دا هدف پوره شوی وی. په هر حال نو د دې نه موږ دا زده کړه کولی شو که زموږ د تیزو بالرانو بال بونس او سوینګ کېږي نه نو ښه خبره به دا وي چې کار وشي چې په ګوډ لاین او لین باندې ثابت بال وکړی شي. که ته 113 کې هم په ښه ګوډ لاین او لین باندې بال وکړي او د ځان د بچ کولو، د ټیم د بچ کولو، فیلډینګ ته کتو، وضعیت ته په کتو بالنګ وکړي نو ته کامیاب بالر بلل کېدی شي. او قوت بیا هم هماغه دی چې په دې میدان کې سپین بالنګ ښه چلیدی او ښه ځلیدی شي. نو زه اوس ما ته یو بل تشویش دا پیدا شو چې افغانستان به د 4 سپینرانو سره ځي او که د 3 سپینرانو سره ځي. که د 4 سره هم لاړ شي نو موږ به ډېر تاوان نه کوو. او مهمه خبره دا ده چې په دې پیچ کې باید تر 300 پورې او یا تر 300 ورپورته هدف وټاکل شي. نو د افغانستان او د جنوب افریقا په لوبه باندې به وروسته خبرې کوو. زما دا مشاهدات دا و د دغې لوبې نه. نو په دې هیله چې د جمعې په ورځ ښه لوبه ولرو، د افغانستان د بریي دعاګانې به کوو. کوشش مې کوو چې دا ویډیو کمه خو خبرې ډېرې دي نو نه کېږي. په هر حال مننه.